یو لوی عالم دی امام سرخسی او یو کتاب یې لیکلی مبسوط ورته وایي. بادشاہ ورسره روان شو، بادشاہ جیل کې وغورځاو. او جیل څنګه جیل و؟ جیل دا و چې یو غټ کوی په کوی کې لاندې وغورځاو. که ستاسو خیال نو بعضې کویان واړي او په دې شاړو کې او په دې غرونو علاقو کې دا کویان ډېر ژوري، نو کوی ته یې وغورځاو. او چې کوی ته یې سنګ غزار که نو پولیس والی ور باندې ودرول چې د نه څوک بار راونه باسي، دا د جیل دی کې به مري. نو شاګردان یې وی چې مونږ به سبق څه کوو. د هغه زمانې شاګردانو تاسو ته پته نه لري سپین ږیرو ته زموږ باباجي سره بدلته طالبان دیرو په دې جوماتونو کې کار به ولا نه کوو، پټي کې به ولا ګیارې بله خشاک به ولا کوو، خدمت به کوو، خو سبق ته به ناستو. پیریانو به سره قسم دی سبق وی. پیریان یوازې انسانان نه دي، سپین ږیرو مشرانو نه تپوس کې البرته وایي. شهزاده مولوي صاحب دې جومات کې امامو، دې جومات کې، او پیریان به سره دیرو سبق به وي. زموږ د بدرخیلو جومات کې شوه وه، د جمعې ورځ وه، نو کور ته راغی چې طالب مې راوستی دی، هغه شوه، هغې نه یې څانګې پرې کولې، په جمعې کې به یې څانګې پرې کولې. چې کور ته راغی چې وړه د کور ورته وی چې هغه شوه زموږ د کور ښکارېده، وی هغه شوه خو ټوله لاندې څانګې پرېوتې. یعنې دونه ټیم پکې تېر و چې دې کور ته لاړ، لا چیم ویلې نه وه، او شوه مکمل خالي وه څانګونه. نو هغه به د عامو خلکو ته مسلمان وی او مولیانو ته به عالم وی، او چې کله به داسې غصه شو نو بیا به ورته زناور وی. داسې ده که وی زناور خو دو نظر کار خلاص که چې راغی هغه بیا ورته موږ تپوس وکړه څه شو، بس وی لاړ غیب شو که نه، هغه خو ځان وښو چې زه خو پیریم دومره په سکنډونو کې ونوال. نو موږ ورته دا تا ته ځان ښه وي، ما ته پته یي، ما سره میلاویږي څوک طالبانو د انسانانو په شکل کې. ما ورته یو ځل وی مې څه کار روزګار خو پې کوو، خو چې څه تحفه تحایف دله چې د پیري راوړي دي که نه دي راوړی. نو خندلې یاره وی اخیري کې یو کس راله راغی د افغانستان وی پیری و، وی ما ته وی چې بوجۍ راکړه چې وچه میوه دله راوړم. وی بوجۍ مې ورکړه، وی زناور چې هغه تللی دی په سترګو مې ونه لیده، وی بوجۍ هم رانه یوړه. ما وی مړ به انسان دی نو استاد له خامخا خلک شی راوړي، نه زناور رانه بوجۍ هم یوړه په سترګو مې بیا ونه لیده. لا پخوا اصل کې د انسانان کم و، دا علاقې شړې دلته زیاتې وې، اوس خو آبادۍ زیاتې شوې، نو پیریان به په دې علاقو کې اوسېدل. موږ سره اوس هم الحمدلله په درسونو کې پیریان هم ناست دي، خو به ځان هم ښه او بعضې خلکو ته به ځانونه هم ښول. نو خبره مې دې پورې کوله چې تر اخره پورې هغه چې جیل کې واچو، نو طالبانو به دې پورې مې وی چې طالبانو به هم خواري کوله چې ته استاد نه سبق زده کوم. یوې پسې بله یادېږي، دا یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی حافظ ابن تیمیه. بادشاه ته د یو مسلې تپوس وکړ، نو هغه جواب ورنه کړه، هغه بادشاه غلطه مسله غوښته، غلطه فتوا ده، وی غلطه فتوا نه ورکوم، نو جیل کې واچو، نو جیل کې به در وستو. هغه وی بس جیل کې خیمه خو غلطه مسله نشم ویل. نو یو مجلس سبا چې دربارو لګېد، یو نوجوان هلک پاسېد او داسې په چغو په جړا شو چې ټول مجلس یې وجړاو. سلګی وی او جاړي، سلګی وی او جاړي، خلک وجړل. بادشاه هم سترګو کې اوښکې راغی چې دې غریب ته څه تکلیف دی. هلکه وایه څه تکلیف دی، شابه دومره جاړې، چا را سره ظلم کړی دی؟ شابه. وی صاحب زما یو مسله ده، خو چې را سره واده وکړه چې راله به پوره کې، بلکل دله پوره کوم، چې زما وس کې وي ستا په وس کې ده، وی بلکل دله پوره کوم، تا د خو چا لوی تکلیف رسولی دی، داسې جاړې موږ دې وجړولو. وی صاحب وعده ده، وی او وی ما جیل ته ولېږه. بادشاه حیران شو، د خدای نیکبخته جیل په جړا څوک غواړي؟ جیل کې خلک جاړي، بار خلک نه جاړي چې ما جیل ته ولېږه. داسې کې همقله
ولې جاړه جیل پسې؟ وایي زما استاد حافظ ابن تیمیه د جیل ته لېږلی څو ورځې چې سبق مې قضا شوی دی، جیل ته ولېږه چې خپل سبق تی پوره کړه. نو دا امام سرخسی چې بادشاه کوي کې وغورځاو، نو پولیس ته وی چې د نه سوکراو نه باسي. نو شاګردان وی غوبل جوړ کړه زمونږ سبق قضا شو، وی د کوي په غاړه ورته کېنی سبق دې راته ښایي ور وباسي بیا نه ډوډۍ م ورغورځوی. نو شاګردان به د کوي په غاړه ناست ډوډۍ به د بره نه ورغورځوله او هغه به د کوي نه ورته املا وی، د کوي نه به سر روچت کو په زوره به لګیاو او شاګردانو به لیکل کول. تاسو وګورئ مبسوط اخیری جمله وګورئ د مبسوط بالکل اخر د مبسوط کې دا لیکلی دی هذا آخر ما املاه السرخسی وهو مسجون فی البئر. دا اخیری هغه جمله ده چې سرخسی خپلو شاګردانو ته املا ویلې ده او دې وخت کې سرخسی په کوي کې قید پروت دی. عالمانو د دین لوی خدمت کړی، دا زموږ ښکلی عقیده او دا ښکلی عمل او دا زموږ دا خشته اخلاق او دا ګیرې او دا پټکي او دا دین او دا دینی مسئلې، زما قسم دی موږ حضور پاک نه دی لیدلی، نه خدای لیدلی دی. دا د عالمانو د برکت نه. او عالم له خدای لویه رتبه په دنیا کې م ورکوي او په آخرت کې م ورکوي او عزت به م ورکوي دنیا کې، او دنیا به څه دنیاي آخر کې به خدای عزت ورکوي. او چې کم کور کې خدای عالم پیدا کی، په کم خاندان کې خدای عالم پیدا کی، په کم کلی کې خدای عالم پیدا کی، په دې ټول کور او په دې کلی او په دې علاقه د خدای رحمتونه ورېږي. یو یو بچی عالم کې ښه علم وکړي په بچو، په نوسو کې او په ډوډۍ مه یېرېږي، ډوډۍ د خدای په لاس کې ده. او که د چا بچي لوی شوي وي او د علم نه وتي نوسي یې نه مني، نو د عالمانو قدر وکړي، لاسونه یې ښکل کړي، عزت یې وکړي، مدرسو سره امداد وکړي. دا انشاءالله دی کې بس تاسو د دنیا او د آخر خیر. نن زمونږ پرون په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې دستاربندي وشو پرون، او تاسو ته خو پته ده څه کال زه هلته به تلم راتلمه درس به نو الحمدلله تقریبا 12 هلکان دورې نه فارغ شو، د عالمان جوړ شو. ابل زمونږ سره په 2 تاریخ په دارالعلوم نعمانیه مانځو کې دستاربندي وشوه او تقریبا 400 هلکان خدای عالمان کړل. دا د خدای فضل. نو دا د کوړي کې چې کومه دستاربندي وشوه هغې کې زمونږ د دې محلې یو بچی دی آصف علي، زمونږ د جاوید صاحب، جاوید ګلکار چې تاسو ورته وایئ دی، سید اسحاق حاجي صاحب نوسی دی، دا استاد دا جاوید زوی دی، او د کفایت ډاکټر صاحب دا کفایت الله رواره دی. نو هغه مونږ سره فارغ شوی دی. نو زمونږ د دې کلي دی، زمونږ د دې محلې دی، نو هغه ته به مونږ پټکې موتړو چې تاسو پرې خوشحاله شئ. دلته دې راشي ښه، دلته دې راشي پټکې به ورته وتړو. د باندې خدای فضل وکړه موږ سره په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې علم وکړه او ډېره خواري وکړله. د بل لوره مې علم کړی دی، عالم د عالم ته جوړ شوی دی، او دلم خدای پاک آصف علي لم خدای پاک علم ورکړه. دا په جاوید د خدای فضل دی، حالانکه ذاتی طور او خاندانی طور باندې تاسو ته پته ګلکاران ترکاڼان دي، لیکن د خدای په فضل وشو، د خدای کرم وشو. ګوره الله پاک هغه ذات دی، هغه بادشاه د مولا د کور نه علم وباسي او د امي په کور کې وردن نه کوي. مولا چې علم له توجه ورنه کي نو کور نه علم لاړ شي. امي چې عالمانو سره کینی، عالمانو سره محبت ساتي، نو خدای په بچو کې عالم پیدا کی. نو دا زمونږ دغه تاسو کې دغه کفایت ډاکټر صاحب رواره دی او د جاوید صاحب زوی دی آصف علي، خدای دې کامیاب کړي. مبارک انشاءالله. بچی اوس به په دې خپل چې څه دې زده کړل په دې لمبه عمل کې او کوشش به کوي چې دا نورو خلکو ته وښیي او داسې اعمالو کې چې خلک د ستانه اخلاقونه متاثر شي او په خپلو بچو په خپلو وروڼو علم وکړي. رب الذوالجلاله خدای زمونږ په دې وطن کې دین عالمان نورم زیات کړي او داسې پلي ته خدایه نور برکتونه ورکړي. د دنیا د بیماره د ډېر ښه بنیادم دی، الله دې روغ صحت وله ورکړي. او جاوید صاحب وایي چې زما د بچو سره چې څومره اخلاص کړی دی دا ورسره کفایت الله ډاکټر صاحب کړی دی،
واقعي کې فایض صاحب ډېر ښه سړی دی، نیک هلک دی. نو ما ته د اخلاص دعا ورته وکړه چې فایض صاحب له خدای پاک ډېر خیر او برکت ورکړي، الله دې ورله نارینه اولاد ورکړي، او چې دا څومره د دې خپلې مور او د دې رونو او د دې رور او د دې ورونو خدمت کوي، الله یې د هغې اجر دله په دواړه جهانه ورکړي، خدای د پریشانو نه وساتي. جاوید صاحب له دې خدای پاک خیر او برکت ورکړي، ټول بچي دې الله وله کامیاب کړي، نه خیرات هم کړي، والله دې ولا صدقه قبوله کړي. خدای پاک زموږ د ټولو بچي عالمان کړي، الله دې د دین ګټې نصیب کړي، الله دې د دنیا او د آخرت د مصیبتونو د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. خدای پاک که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي، الله روغ صحتونه ولا ورکړي. زموږ یو دوست په دې کارخانو مارکیټ کې او حمید الله صاحب نوم یې د مور نه جوړه ده، دعا ورته وکړئ چې الله ولا شفا ورکړي. بعضې نور دوستان دي په ټیلیفون یې ما ته وایي چې موږ ته دعا وکړه، چا چې دعاګانې غوښتي دي خدای ته یې ولا قبوله کړي. او زموږ ډېر ملګري د دې پلوسۍ نه راځي، څو جمعې چې دلته موږ سره خدمت کوي د الله د رضا لپاره، دعا ورته وکړئ چې خدای ولا ډېر خیرونه ورکړي، الله برکتونه او خوشحالۍ ورکړي، والدانو له الله پاک روغ صحتونه دراز عمرونه ورکړي. خدایا چې څوک د عالمانو سره مینه کوي، خدمت کوي، ته ولا د دنیا او د آخر برکتونه او خوشحالۍ ورکړي. خدای دا څومره حاضر مسلمانان دي لرې لرې ځای نه راغلي دي، په یو یو قدم اجر ورکړي، برکتونه ورکړي، خوشحالۍ ورکړي. الله چې څومره بیماران دي ته ولا شفا ورکړي، که څوک قرضدارونه قرضونه اخلاص کړي، چاته څه مشکلات یې هغه ولا په خوشحالو او په خیر بدل کړي، او تم د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن کې وساتې. الله د دې وطن هم حفاظت وکړي، په دې وطن کې هم د قرآن او د سنت نظام راولي، د مسلمانانو هم حفاظت وکړي. په شام کې، په یمن کې، افغانستان، فلسطین او کشمیر چې څومره مسلمانان دي، برما د ټولو الله مدد وکړي. خدای چې څومره مسلمانان دي د دین دپاره قبول کړي، دا جمع ټوله دین دپاره قبوله کړي، د دې په زړونو کې خدای د دین مینه نوره واچوي، عالمانو سره مینه نوره زیاته کړي، دې د عالمانو تابعدار جوړ کړي، او د عالمانو په ژوندونو کې د خدای برکت واچوي. خدای چې څومره ملګري چا په زړه کې څه حاجت دی، خدای لویه جمع د حاجتونو وله پوره کړي، دې د رنځونو نه وساتي او د فتنو آفاتو نه محفوظ کړي. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دته هم دعا کوي چې خدای ولا روغ صحت ورکړي. په سګریټ باندې او په نسوار او دس نه ماتېږي، خو ښه شی نه دی ځان ته ساته. مقبره کې مونځ جایز دی که نه، چې مخکې قبر یې مونځ ښه نه دی، ناجایز دی. او که ښي طرف ته یا ګس طرف ته یا شاته یې هم بعضې علماو ته مکروه وایي، خو خیر بیا جواز یې شته. او که د قبر او ستا منځ کې دیوالي نو بیا خیر دی مونځ کولی شي، خو چې مخکې قبر یې مونځ ناروا دی. حج دپاره داخله کوم، الله دې د توفیق هم درکړي او خدای دې منظوري هم راوله.